سلامونه، نیکې هیله او احترامات. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو په تن وي. ویډیو در سره ملګرو مخکې شیر کړئ ځکه چې یو ښه خبر درته لرم. هغه دا دی چې په تورخم باندې چې مخکې دا اوس وخت کې چې کولاو شوی نو ماشومانو ته به اجازت نه ورکول، نو اوس د 8 کالو پورې بغیر د پاسپورټه او بغیر د ویزې اجازت ورکول کیږي. دا خبر راغلی دی، نو دا ویډیو در سره ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله چې ټولو ته ورسیږي. دا ښه خبر دی چې هغه خلک په عذاب دي سپین بولدک باندې یا په نورو دغه باندې نو اوس کولی شي چې سره د ماشومانو هم په تورخم لاړ شي. نو دغه ښه خبر مې درلوده او رش هم ډېر زیات انتهایی کم شوی دی. نو څوک هم که غواړي چې لاړ شي هغې خوا ته کوزي پښتونخوا ته، نو سره د ماشومانو اوس ماشومانو ته هم اجازت ورکول کیږي. نو تاسو ته مې دا خبر درلودو چې ویډیو در سره زر ته زره شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسیږي. او کوم ملګري چې په زحمت وي یا سپین بولدک ته ځي یا دغه، نو هغې ته هېڅ ضرورت نشته. اوس کولی شي چې تورخم ته لاړ شي. مونږ دا معلومات د ځان نه درکوو، مونږ دا معلومات مونږ ته د رسنیو نه رارسي. دلته تورخم نیوز دی یا داسې نور ویب پاڼې دي، هغو د لارې مونږ ته دا خبرې رارسي. نو مونږ درته د ځان نه معلومات نه درکوو. او د نورو معلوماتو دپاره زمونږ پیج یا فیسبوک اکاونټ سراج محمد ننګرهاری در سره فالو کړئ. نو تازه معلومات به مونږ شیر کوو، هغه هم ستاسو دپاره. نو انشاءالله چې ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي. د نورو معلوماتو دپاره زمونږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو بلې ویډیو د پورې والسلام.